د ټیکنیکل احمد زی یوټیوب چینل مینوال السلام علیکم. په دې هیله چې ټول به روغ جوړ خوشحاله خوښ یم چې نن یو ځل بیا درته یوه ښکلې او معلوماتي ویډیو حاضروم. زموږ نن ویډیو د دې باره کې ده چې څنګه کولی شو د ټیک ټاک فالوورز زیات کړو. زیاتره ملګرو دا پوښتنه کړې وه چې موږ څنګه کولی شو خپل د ټیک ټاک فالوورز چې دی هغه زیات کړو تر څو زموږ د ټیک ټاک لایکس او ویو زیات شي. د دې لپاره د کوم اپلیکیشن ضرورت نشته دی، نو تاسو به چې د خپل ټیک ټاک اکاونټ را خلاص کړئ. د دې لپاره کله مو را خلاص کړو دلته زما فالوورز تاسو وګورئ چې زما فالوورز 555 کسان دي. زما فالوورز چې دی هغه 555 دانې دي. نو را به شئ دغه هوم چې دی په دې هوم باندې به دلته چې دی پاس د سرچ کوم ځای چې راځي په سرچ اپشن باندې به کلیک وکړئ او دلته به چې دی سرچ کې ورته ولیکئ POWLIST دغسې به ورته ولیکئ او سرچ باندې به کلیک وکړئ. دا لومړنی چې کوم اپشن راځي یعنی کوم یوزر چې راځي دا 202.9 کې فالوورز چې لري او په دغه یو باندې به تاسو داسې کلیک وکړئ. کله مو چې په دې باندې کلیک وکړو له هغې وروسته به راشئ په فالوینګ باندې به کلیک وکړئ. دلته چې دې کې څومره هم فالوینګ دی دا ټول به تاسو چې دی دغسې خپله تاسو به یې فالو کړئ. داسې به دا تاسو فالو کړئ. زما نور فالوینګ نه کېږي نو زه به بیرته بیک لاړ شم. کله هغه راغلی دی نو دغلته تاسو کتلی شئ ما ته جسټ ناو دلته کتلی شئ جسټ ناو 3 فالوورز چې دی هغه ما ته راغلی دی. نور به هم راځي نو دلته 555 دی اوس تاسو کتلی شئ چې دا 558 شو. نو په دغې طریقې سره تاسو کولی شئ خپل کوم فالوورز چې دی هغه زیات کړئ. په دې سره به ستاسو لایکونه او ستاسو ویو هم زیاتیږي. که ویډیو مو خوښه شوې وي ویډیو له ملګرو سره شیر کړئ. د نورو ښایسته ښایسته او ښکلو ویډیوګانو لپاره در سره ټیکنیکل احمد زی یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ. تر بیا د لوی الله په امان.